الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. زما ګرانو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. موږ مخکې په درې درسونو کې د الله عزوجل ځینې صفات د ساینسي علومو او دیني علومو په رڼا کې بیان کړل، تر څو موږ ته دا معلومات وشي چې الله جل جلاله د دې دین، د دې کلام او د دې شریعت او د دې انبیاء علیه السلام ورلیږونکی دی چې کم از کم موږ د هغه چا په باره کې معلومات حاصل کړو، د هغه شناخت او معرفت حاصل کړو چې کوم رب دی، زموږ خالق دی، زموږ مالک دی، زموږ رازق دی، هغه په باره کم از کم معلومات ور او د ټولو نه مهم شی د الله پاک معرفت او شناخت دی، تر څو چې د الله جل جلاله پاک لبانې او دغه په باره کې موږ معلومات ونه لرو او موږ ته معلومات نه وي، نو بیا څه پته لري دا رب څوک دی، دا کلام چا رالېږلی، دا قرآن چا رالېږلی، دا دین چا رالېږلی، دا شریعت چا رالېږلی. د ټول نه مهمه مسله پکې دا چې کم از کم موږ په دې پوه شو چې دا نازلونکی د دین، د شریعت او د نظام څوک دی. نو دا ډېر ضرور خبره پکې همدا وه چې دې شیانو باندې سړی پوه شي. ځکه موږ درې درسونه په دې باره کې تېر کړو چې هغه شیان تقریبا کافي وو. اوس راځو دغه آیات شریف چې دا موږ تلاوت کې د دې علمي او ساینسي اعجاز ته موږ اوس اشاره کوو چې په دغه آیات شریف کې کوم مسایلو ته اشاره شوې ده او کوم شیان مد نظر نیول شوي دي. د دې لپاره موږ یو عنوان هغه کړی دی چې د یو ملت، یو امت او د یو هیواد د ترقۍ او د پرمختګ طریقه او لار څه ده. دا عنوان دی، د یو مملکت، د یو امت او د یو هیواد د ترقۍ او د پرمختګ طریقه او لار څه ده. دا عنوان شو. اوس دې لاندې موږ دا وایو چې دغه آیات چې موږ تلاوت کې په دې آیات کې درې برخې دي. د آیات د درې برخو نه جوړ شوی دی. اوله برخه د آیات دا ده چې وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. دا یو هغه ده. دې معنا دا ده چې تاسو تیار کړئ د دوی دپاره. وروسته راځي بیا چې چا دپاره تیار کړئ، یو قوت تیار کړئ، یو قوت، یو پاور تیار کړئ. یو مسله پکې دا شوه. هغه به شي، هغه به د قوې د جملې نه او د زین کړه شوي او تیار کړه شوي اسونو د جملې نه. دا یو جوش چې تاسو داسې یو قوت تیار کړئ چې هغه د دوی دپاره چې کوم یو وروسته په دې دویمه برخه کې راځي. دویمه برخه چې کوم یو د هغه د آیات دا ده: ترهبون به عدو الله وعدوکم وآخرین من دونهم لا تعلمهم الله یعلمهم. دغه کسان چې ستاسو د هغوی دپاره قوه باید تیاره کړئ، څوک دي؟ هغوی دا وایي چې اول دا چې د الله پاک دشمنان، وعدوکم او ستاسو دشمنان، وآخرین من دونهم غیر د دې نه پټ دشمنان چې لا تعلمونهم چې تاسو نه پېژنئ الله یعلم، الله یې پېژني. موږ دې ته داسې یو لفظ استعمالو: نالیدلي دشمنان، په کمین کې ناست دشمنان، چې کوم یو دشمنان چې په کمین کې ناست دي او هلته ځای نیولی او تا ته په اندې کې دي چې فقط وار در برابر شي او بس حمله در باندې وکړي. دا دویمه برخه شوه چې دغه قوه چې تاسو تیاروئ، دا کومه چې وعد لهم تاسو تیاره کړئ، یوه قوه د چا دپاره؟ د عدو الله وعدوکم آخرین من دونهم، د الله د دشمنانو دپاره، د خپلو دشمنانو دپاره او د هغو دشمنانو دپاره چې په کمین کې درته ناست او تاسو یې نه پېژنئ، الله پاک پېژني. دا دویمه برخه شوه. نو د اول قوه شوه، دا دویمې اهداف شو چې دغه اهداف په خاطر به تاسو قوه جوړوئ. او درېیمه خبره پکې دا شوه چې وما تنفقوا من شیء فی سبیل الله یوفى الیکم وانتم لا تظلمون. دویمه خبره دا شوه چې تاسو هر شی د الله په لار کې لګوئ
هغه به تاسو ته پوره بدله درکولی کېږي او په تاسو به ظلم نشي کېدی وانتم لا تظلمون، او په تاسو به ظلم نشي. دا درې برخې شوې. اوس راځو دا خو یو جوړ شو چې موږ او تاسو ته د امر دی وعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. تاسو تیاره کړئ یو قوه چې هغه عبارت د قوې او عبارت د زینکړو اسونو نه وي. نو دا موږ ته امر شولو. دا امر چې کوم یو دی دا موږ او تاسو په دې فقهي اصطلاح کې یا د شریعت په اصطلاح کې احکام دي. ځینې حکم فرضي، ځینې واجبي، ځینې سنت دي، ځینې سنت مؤکد دي، ځینې مستحبي، ځینې مباحي. دا احکام د الله حکم خپل هغه لري. هغه ځای کې قرآن عظیم شان کې چې کوم ځای کې د حکم هغه راغلي، البته په ډېرو ځایونو کې حکم د وجوب او د فرض په معنی، په ځینو ځایونو کې نه وي چې هلته حکم وشي هغې ته بیا مطلب کله سړي خوښوي، خو زیاتو ځایونو کې چې کله د فرض یا د کتبه یا داسې حکم وشي چې تاسو کار وکړئ نو هغه د فرض او د واجب معنا ورکوي. دلته چې دا کوم یو حکم شوی دی ځکه دلته باقاعده هلته اهداف تعیین شوي دي، باقاعده خبره شوې، نو دې نه دا استنباط دی چې دا حکم وجوبي حکم دی، واجب دی. نو دا قوه جوړول په مسلمانانو باندې واجب دي، په مسلمانانو واجب دي. ګوره په ټولو مسلمانانو چې یو قوت دی ولري، یو خبره شو ده. اوس دا واجب شو چې موږ به یو قوه لرو. دویمه خبره دا ده د قاعده فقهي او قاعده اصولي شرعي چې کوم شی واجب وي د دې واجب د ادا کولو دپاره کوم وسایل او طریقه او لاره چې کوم یو ده دا ورسره واجب ګرځي. لکه اوس موږ تاسو مثال ورکو، دا مونځ په موږ تاسو باندې فرض دی، خو دا مونځ چې کوم یو دی دا به څو شرط لري. جامې به پاکي، بدن به پاکي، ځای به پاکي. دې نه وروسته دا لمونځ کېدی شي، که دا نه بیا نه کېږي مونځ په مردارو جامو باندې نه کېږي، بډیران نه کېږي. هغه سړي ویل چې ما بډیران مونځ کول مونځ کېدو. نو خبره دا وي چې دا شیان اوس ورته ضرور دي. اوس د دغه لمانځه چې فرض دی د دې دپاره د خپله اودس چې کوم یو دی دا هم فرض شول. موږ او تاسو لمانځه کې یو ارکان دي، یو شرایط دا بیرون شیان دي، تر څو چې دا نه دا نه کېږي. نو ځکه چې کوم شی د کوم واجب د ادا کېدلو په خاطر باندې لازمي او ضروري وي په هو واجب، نو هغه واجب دی ورسره. اوس چې د دې قوې د جوړولو دپاره څه لارې او طریقې او سامانونه څه شیان چې پکارېږي دا بیا وجوبي حکم ځان ته اختیاري چې دا واجب دی. اوس راځو دغې خبرې ته چې د موږ او تاسو دا قوه چې موږ او تاسو وایو، دا قوه چې موږ او تاسو وایو دا البته دا خپله دا د قوه دا د مستطاعتم من قوتن، دا قوتن چې کوم ځای کې راغلی دا خپله د قرآن عظیم شان خپله یو معجزه لفظ دی، اجازي لفظ دی. د هغه زمانې نه نیولې تر قیامته پورې دا قوتن چې کوم یو دا په ټولو کې راځي، په هر ځای کې قابل د استعمال دی، په هر ځای کې خلک پوهېږي د قوې ته څه ویل کېږي. نو من قوتن چې راغی بس دا خپله معجزه ده، خپله دا لفظ معجزه ده، کلمه خپله معجزه ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه معظمه کې خو د قوې مسله نه وه، چې کله مدینې منورې ته لاړل په مدینه منوره کې دا د قوې مسله شروع شوه. هغه قوه ویل کېدله هغه ته توره، سپر، نیزه، غشي. دا په د رسول الله د اولې زمانه کې دغه کار بیا قتل، یا به غشي ورسره یا به توره ورسره وه، نیزه به ورسره وه او سپر به ډال به ورسره و، د هغه په خاطر دفاع په خاطر باندې دغه څلور شیان چې دا قوه وه. بیا وروسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لږ وخت چې تیر شو په دې هغه کې بل شی هم راغی د دفاع په خاطر باندې، چې که تاسو خیلی خندق غزا چې کله وشو په خندق رسول الله صلی الله علیه وسلم باقاعده خندق وکېنستلو دفاع په خاطر، دا هم یو دی هغه اصول نه و چې په دفاعي هغه کې راځي. دریم شی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فتح مکې نه وروسته د طائف په غزا کې استعمال کړه، البته داسې شی استعمال کړه چې دلته نږدې په د دښمنانو سره دا شی نه و، او هغې ته ویل کېل منجنیق، او هغې ته ویلې دبابه. دبابه په عربي ژبه کې اصل وایي ټانک ته. نو دوه شیانو د منجنیق چې کوم یو داسې شی به جوړ کړې، ټیرونه به لرل د لرګیو هغه به کړل وړل به راوړل به ځکه به حرکت کولو، بیا به دې کې ځینې لرګي به داسې ودرو، دې کې به یو شی داسې اوږد ورکړې، دا به داسې خوله لرله داسې لکه کاسه غوندې غټه، دا شی به داسې شاته بوتلو په زور باندې، هلته به بوتلو هغې ځای کې به دې کاسې غوندې شی به چې لرلو په دې کې به یو غټ کاڼی یا تیږه واچوله، بیا به داسې دا شاته به پر رسیو کلک بوتلو
شو هلته به ټیټ کې نو بیا به یو ځل خوشې کې بیا چې یو ځل خوشې کې ټیکه او ډبره چې پکې دا به مکمل هغه زیاته ورسوله. تاسو کې دا کله لیدلي ده نو دې ته ویلې منجنیق. دا اصلا توپ دا اوس کوم توپ چې دی دغه توپ اصل منجنیق خو دا و. بیا دا دوه شیان او بل د بابا دا چې غټ کراچۍ غوندې یو شی به جوړ کړي دې طرف هغې طرف بیا به په دې باندې پوستکي واچول او دا پوستکي به 2-3 ډبل واچول چې هغې باندې غشې او تورې او نیزې خوراک نه کول. نو خلک به لاندې ور لاسو لاوړه د دیوال د کلا ته به جزان ورسو هلته به ورکې پټ شو بیا دیوال لاس پړلو په دې چل به ورنود دې ته ویل کې د بابا یا دا اوس ټانګ چې کوم یو دی دغه شی دا د رسول الله وسلم په زمانه کې دا قوه اول کې هغه شیان بیا وروسته دا بکره د خلفای راشدینو په وخت کې وروسته بیا همدغه شیان چې دا کوم یو د رسول الله وسلم په زمانه کې همدا پکارېدل. وروسته بیا داسې وخت راغی چې مسلمانان بیا نور شیان هم پیدا کړل. هغه شیان داسې و چې د تیلو سره بیا څه نور کیمیاوي مواد جوړ کړه دا بیا په داسې منګیو په دې شیانو کې بیا واچول بیا د منجنیق غوندې شی کې بیا دې کې بیا واچول داسې بیا چې ورخوش بیا کړه د دشمن منطقه به چې کومه غذا کې به دا تیل او دا شیان داسې خپاره شو 4-5 دانې به داسې خپاره کړه بیا یو د اور غوښه ورخوشه کې چې د اور غوښه به ورخوشه کې بس هغه ځای به اور واخیستلو. نو هر ځای به چې دوی غوښتلو چې هغه ځای ختم کړي نو دغه مټکي او دا منګي د مایع موادونه چې کوم یو تیل او دا شیان به پکې و دا بیا ورغورځول چې بیا غورځول هغه خو به ټول مات شو خپاره به شو نو بیا به د هغې نه وروسته د اور غورځونکی هغه ورغورځول غشه په هغې به هغې منطقې اور واخیستلو. نو چې اور بیا واخیستل هغه منطقه به یو دم هغه شوه. نو بیا وروسته بیا قوه دا شی شوه قوه کې غشي توره نیزه دا شیان او د بابا او منجنیق او ضمنا دغه کوم یو مایع ماده چې وه چې کیمیاوي ماده پکې و دا هم په دې قوه کې راغله دا او د دې نه وروسته همداسې وار په وار باندې تغیرات او تبدیلات په دې کې راځي چې هغه رنګ کې ختم یې کې اور وراچي نو 3-4-15 مټکي بیا پسې ورویشته دا منګي دی خبره هم د خلکو بس دا بیا پسې ورخه په مختلفو ځایو کې ولګېده نو هلته به ټول تیل خپاره شو. بیا به د دې ځای نه یو دانه مټکی یا یو دانه غشه یا د شی بیا د اور والا هغې وخت کې د اور خاص غشي و په سر کې بیا هغه ورته تړلي وي ټوټې په تیلو بیا هغه ښه به چې اور بیا واخیستل بس دې ځای نه بیا په هغه کې غوښه ورخوش پکې هماغه ځای کې ولوېدو چې کوم ځای کې به دا مټکي تیل غورځېدلي و تیار به پاشل شوي و به چې ورته د جو دم بس منطقې به ور واخیستو دا شی دا بل شی چې و بارود هغې وخت کې و بارود نو هغسې بارود لکه دا اوس چې دي دا خو دوه قسمه بارود معمولا شته یو ته ویل کېږي ټیټ بارود یو ویل کېږي جګ بارود. ټیټ بارود دا دی دا ټیله کول کوي کارتوس کې چې واچوي د توپ مرمۍ کې دوه برخې لري توپ مرمۍ یو په سر کې هغه شی دی د اوسپنې والا شی دی یو شاته هغه د ټیل وهي دا ټیټ بارود دی یا سپک بارود چې ورته وایي دې وجې په دا ده چې دا شی ټیل وهي نو چې توپ ډز وکړي توپ مرمۍ کې چې کوم اوږده شی دی اوسپنې خول چې پکې دی د دې وجې په دا ده چې هغه اصلي شی چې کوم یو دی درې په زور باندې شدت باندې واکړي چې اذیت ته ورسېږي دا دی هغه خپل هغه شی چې کوم یو دی هغه بیا ځان ته مرمۍ د په هغې کې سرګلوله حساسه لګېدلې هغې پټاقۍ ایښول شوي چې هغه په کوم ځای کې داسې مخامخ ولګېږي څه ولګي هغه ټک وکړي یا بل شی هغه کړي هغې نه ننه داخل کړي چې کوم جګ بارود ته هغې ته ویل کېږي یا جګ بارود باندې ته ورسېږي نو هغه انفجار کوي چې انفجار وکړي نو هغه باقاعده شاوخوا د چون او د اوسپنې د هغې نو چې ټم یو برډ کړي بس میده شي نو شاوخوا چې څومره شیان دي ژوندي غیر ژوندي هغه بس انفجار چې موږ تاسو ورته وایي نو د توپ مرمۍ اصلي دغه ده یو ټیټ بارود پکې استعمالېږي یو جګ په دې هغه کې هم په دې ټوپکو کلشینکوف د نورو هغه کې هم هغه کارتوس چې موږ ورته دې ته کارتوس وایي دې کې ټیټ بارود استعمال شوي دې وجې په دا ده چې مردکۍ چې کوم یو دی اثر دا ورسوي نو هغې کې نور شی نه وي صرف همغه خو چې کوم شی باندې ولګي شی لکه انسان یا حیوان یا هر څه چې په ورسېږي هغې کې بیا بارود نه صرف د توپونو او د میزایلو دې شیانو کې د میزایل کې هم که خیال میزایل څو برخې لري یو کې دغه داسې مایع مواد پراته دي او داسې بارود پراته دي چې دا میزایل دې ځای نه چې په اول شاته یو لوخړه ورپسې لوګي هغه زیات هغه شی رسي هغه اصلي سرګلوله چې کوم یو د وار هیډ ورته ویل کېږي یعنې د جنګي کلاګه کې جنګي چې ورته وایي په فارسي کې یا جنګي سر خولۍ دا شی هلته رسي هلته چې هغه ورسېږي بس هغه یو غړز وکړي منطقه سره ګډ وډ کړي دا یو اتومي میزایل ساده میزایل چې څومره ټول دغه سیستم باندې کار کوي نو دا بیا وروسته دا پیدا شو پسې صلیبي جنګونو کې مسلمانانو هغوی به استعمالات وروسته پسې ورو دا تیارې راوتې ټانکونه راوتو پسې توپونه راوتو پسې دا اوس میزایل غټ پلاستیک میزایل دي
اټومي، هایدروجني، نیتروجني، بین البرازمي، نږدې برد والا، لرې برد والا، 200، 500، 1000، 2000 تر 15000، 14000، 12000 پورې هغه جوړ شوي دي. بین البرازمي ورته وایي. یو برازم بل برازم ولي 12000 پورې، 10000 پورې، 8000 پورې د شي هغه شته چې یو مملکت دې ځای نه چې خوشي کې هلته هغه کې. اوس نو نوي شیان نور پکې راووته. هغه دا چې دغه ته د پیټریاټ سیستم ویل کېږي، یا روسیه لري S300، S400، S500. هغه بیا بل شی دی. هغه بیا دا دی چې دغه میزایل چې کوم استعمالیږي دغه مقابل ته بیا دا استعمالیږي، ورته ضد د میزایلو سیستم دی. میزایل چې کوم یې راخوشه کې تیار هر شی چې راخوشه کې دوی دلته داسې کمپیوټري سیستم جوړ کړی دی چې هغه چې څنګه جګ شي د هغې سرعت مراد ټول معلوموي او دا پسې ورخوشه کې. دا رهبري شوده دي، رهبري دي. بس همغه پسې ځي تر څو چې ویشتلی نه پرېږدي تر هغه پورې. هغه البته برد لري چې دا هر میزایل اندازه لري چې دونه پورې دی تللی شي. امریکا سیستم چې کوم یو د پیټریاټ ورته ویل کېږي، هغه چې کله مخالف میزایل لا جګ شي دلته دا سیستم رادار سیستم پکې لګېدلی، دا ټول شیان معلوموي. دا میزایل چې راغلی دی سرعت څومره دی، سمت کوم یا دی، چېرته ځي، کوم ځای ته ځي، نو به چېربر شي دې ځای نه پسې ورخوشه کړي. چې یو ځای کې هر ځای کې درسته نه تېر کړي، کله خطا شي او کله ولګي. یا سیستم کې طبیعي خبره ده چې مسایل پکې یا کمپیوټر غلطي وکړي، نو دا شی اوس پکې راغه شوی دی، راوتلی دی. نو دا که خیال مې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې نه نیولې رو 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 تر ننه پورې دا د قوې او د قوت هغه شیان چې دا بدلېدل دا خبرې خپله د طبیعي خبره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هغه وخت دا و، د خلفای راشدین په وخت کې دا و، وروسته دا د عباسیانو امویانو په وخت کې دا و، د عثمانیان د ترک عثمانیان چې کوم یو دي دا اوس ارطغرل چې چلیږي دې وخت کې هم دا شیان وروسته بیا ورو ورو کې تغیرات او تبدیلات راتله. دغه چې د دشمنانو سره چې کوم یو د هغوی سره مختلف اسلحې مختلف شیان راتله، خو شکل لفظ همغه لفظ و. دا ټولو ته چې استعمال د قوت استعمال د پاور چې ورته ویل کېږي، پاور دا پاور پول هغه دی شی دی. نو دا دغه شی اصلي دلته دا قوت چې استعمال شوی دی دې ته په انګلیسي کې پاور یا قوت ویل کېږي. اوس راځو دې خبرې ته، دا خو دې باندې خو پوه شو چې دا لفظ چې الله پاک په خپل کتاب کې استعمال کړی دی، دا خپله دا لفظ دا کلمه دا د قوت کلمه چې کوم یو ده دا خپله معجزه ده ذاتا. ځکه دا لفظ داسې لفظ استعمال شوی چې هر څونه زمانه بدلېږي دا ټول پکې دې کاته کې اچول کېږي. هر وخت هغې خلکو هم دې ته قوه ویلې، پاور ورته ویلې، قوت ورته ویلې، وروسته او کېدای شي تر قیامته پورې چې دا څومره تغییرات راځي الله پاک پوهېږي چې وروسته به څه شیان جوړېږي. ويخلق ما لا تعلمون، د شیان الله پاک وایي چې زه به پیدا کړم چې هغه به تاسو هېڅ پته نه لګي، اوس به بیخي نه پوهېږئ. رښتیا خبره شي موږ چې په اول سیم د مکتب کې اول سیم کې وو بالکل دا ټیپ ریکارډر راوتلی و، موږ اول سیم واړه نو چا ویل چې داسې یو شی راوتلی چې داسې زور کې بس بیا ته غږېږه، وروسته چې کې بیا خبرې کوه او دا څه بلا راوتلې ده. خو خیر دا یو او بیا خلکو راوړه ولې د موږ خپله کور کې ولرلو. بیا وروسته پسې راډیو راوته، بیا پسې ټلویزیون راوته. دا ټلویزیون چې راوتلی و زه غالبا 12 کې ما یو ورور راغی چې داسې یو شی راوتلی چې سړی پکې ښکاري عکس پکې دا څه بلا راوتلی. بیا وروسته پسې داسې شی راوته. یو وخت کې ما یو ملګری په اندونیزیا کې ملیشیا کې و، نو څه خبره یاده شو دلته سره، بیا هغه ته ما ته ویلې چې شی به ته نروغ وړو، ما یې بل شی راغوړه خو ډېر لرې دی چې ته کښېنه دلته. فکس ماشین و چې چالانې کې بس شی هغه کاغذ راووتو مخ ته ووایي ظالم تا څنګه یې په راولېږل چې دا سیستم جوړ شوی که اوس نو دا بلاوې نوې وروتې دا موبایل او دا شیان وروته چې مونږ چې کله فاکولته کې وو پوهنتون کې نو په هغې وخت کې به مونږ چې کله به سیمستر شروع شو 4 نیمې میاشتې تقریبا رابغلو پوهنتون هغه به خلاص کې سیمستر خلاص کې بیا به معمولا هغې وخت کې د ژمي 2 میاشتې رخصتي به د اوړي به د ګرمۍ کې به 2 میاشتې رخصت فکر 15 صد باندې تر 15 سمبولې پورې مونږ رخصت د کابل پوهنتون کې. نو بیا به مونږ لاړو، دا به پته نه وه چې وطن کې څه پېښ شوي دي. او دلته مونږ د قبله صاحب د الله پاک وبخي، نو زه چې کله محصل وم نو دی وفات شوی و. وفات شوی خو داسې وخت وفات شوی چې مونږ امتحانونه خلاص وو، صرف یو 2 ورځې د نتایجو دې شیان دپاره زه ماتلو م. نو چې دا خلاص شو 2 ملګري ما سره لاړو چې تاسو وطن ته ځو، میوجات انګور مانګور دا مونږ ډېر بیا وخورو. چې کله لاړو چې څنګه ورسېدو کور ته نو 2 ورځې مونږ قبله صاحب د وفات تېر شوی و.
د کلي ښځې او دا راغلي ټول په هغې دیره کې ناستې وې چې زه کله ورښکاره شم بس ما هم تعجب کې دا څنګه راغلي. نو زموږ وړکۍ ورېره وه منډې راواخیسته چې بابا مې مړ شو. نو هغې وخت کې دا شی و هېڅ پته نه لګېده. اوس دوی ته هم دا معلومات نه و چې کم از کم ماته ټلیفون نه کړې، ما ته هم دا و اوس که ټلیفون وي خو دستي به کړې. خو داسې یو ناڅاپي چې زه کله د هغه نه مونږ هلته باغونه په دې باغو کې به یې مونږ درې وې، نو څنګه چې د درې په سر باندې څنګه مې ورننوتم چې ګورم چې ښځې ناستې دي. بس یعنی هغه وخت کې دا مشکلات. اوس خو چې د امریکا په یو کونج کې هم څه وشي 5 دقیقې بعد یا 4 دقیقې بعد ځینې خبرونه داسې راځي چې آنن فانن بس هلته ډز نه شوی، دلته بیا ټوله دنیا پې خبرې چې پلانکې ځای کې ډز شو. هغه الوګیا هم لا عکس یې اخیستل شوی، دغه د الوګیا د په مخه کې موبایل کې به دې شیانو کې عکسونه راشي. نو دا څه ترقي شوله، دا فرق لري، دا دنیا ورو ورو نسیجي وړاندې او دا تغیرات پکې راځي. نو قرآن عظیم شان خبره باندې انشاءالله اوس لږ واضحه شوه چې په دې آیات شریف کې چې د انفال د سورت 80 آیات په دې کې قوا یا پاور چې کوم یو دی د اشاره شوی چې دا به تاسو جوړوئ. ښه دا حکم دی شی چې دا حکم شی مسلمانانو ته دې حکم فقط شی دی، فرض دی، واجب دی، سنت دی، مستحب دی، کاسې خلق اسی ګپ شپ دی چې بس وایي خبرې کړي نه، بلکې قرآن عظیم شان کې چې کوم ځای کې حکم راشي ځینو ځایونو کې ټول ځایونو کې حکم د وجوب په نامه نه، دلته د وجوب په هغه ځکه واضح مسله دلته شاته ورپسې غټه خبره شوې ده چې ګوره دې دا آداب لري. نو دې نه معلومېږي چې دا شی واجب شو. لکه اوس مونږ ته چې یا ایها الذین آمنو، نو کسانو چې تاسو ایمان راوړی دی نو تاسو روژه ونیسئ لکه څنګه چې نورو روژه نیولې، نو بس دا فرضي حکم شو. او زکات ورکوئ، واتو الزکات واقیموا الصلاة واتو الزکات حکم شو. تاسو ولله علی الناس حج البیت، نو دا فرضي حکم شو. دغسې د مانځه حکم چې کوم په د روژې راغلی، د زکات راغلی، د هر شي راغلی، دې ته وجوب ویل کېږي. ځینې احکام راغلي، ځینې حکم شوی دی او هغه حکم فرض یا د واجب په نامه یا کله دی الفاظ دی کتبه راغلي، کتبه علیکم الصیام کما کتبه علی الذین من قبلکم، یا د فرض لکه په حدیثو کې راځي چې الله پاک په تاسو د رمضان د میاشتې روزه فرض کړې ده، هلته فرض لفظ راغلی دی. ځینې وخت کې دا هېڅ الفاظ نه راځي، حکم راځي، بس داسې یو کار وکړئ. یو حکم چې دلته راغلی دغه حکم دی چې وعدوا لهم تیار کړئ د دوی دپاره. دا تیارېدل معنا دا حکم شو. نو دا موږ او تاسو د امت مجتهدینو علماو په دې باندې هغه کړی دی چې دې نه مطلب وجوب دی، یعنی دا واجب دی په تاسو باندې چې تاسو به یو قوت تیاروئ، یو قوت به تیاروئ. حکم چې شو دا واجب شو. نو د قوې د تیارولو حکم په مسلمانانو مؤمنانو باندې دا چې دی دا واجب دی. دا یو جسول دا ټولو اتفاق خبره ده په دې باندې. دا نه ده چې چا ورته سنت ویلي یا ورته مستحب ویلي یا ورته مباح ویلي، دا نه ده، بلکې په وجوب باندې ټول اتفاق د ټول امت په دې باندې ده چې د قوې جوړول د دشمن په مقابل کې دا واجب دی. دا یو جسول. دویم جزء چې د مونږ فقهاو مونږ څه قواعد، څه اصول لرو، څه اصول او څه قواعد لرو. هغه دا دی چې یو شی دی واجب. اوس د دې واجب د پوره کولو دپاره څه وسایل پکار دي د واجب دی. مثلا وایو لمونځ چې دی فرض دی، خو د لمانځه دپاره چې سړی لمونځ کوي نو د خپلو جامو پاکوالی، د ځان پاکوالی، د لباس پاکوالی، د غذا پاکوالی، د بدن پاکوالی، دا فرض دی. ګوره دا وجوبي موږ ته فرض وایي، څوک ورته واجب وایي. موږ تاسو د فقهاو کې واجب او فرض تقریبا په یو معنا استعمالېږي. صرف امام ابو حنیفه په هغه کې فرض بیخي بیل دی او واجب بیل دی، صرف یو تعریف کې فرق دی. هغه تعریف کې دا دی چې په قطعي دلیل باندې ثابت دی هغه فرض دی، او که منکر شو کافر دی. دغه د فرض واجب هغه دی چې په دې دلیل کې لږ د فرضونه لږ راټیټي په هغه کې، او بل دا دی که سړی ته منکر شو بیا کافر کېږي نه. صرف دغه فرق دی. نور حکم ما یو معنا لري. نو فرض واجب د امام ابو حنیفه په هغه کې فرق دی، نور کې به یو شی دی. که فرض لفظ راغی یو خبره ده، که واجب لفظ راغی یو خبره ده فقهاو په هغه کې. نو دویمه خبره دا وایم چې د واجب د فرض د پوره کولو دپاره چې کوم شی لا ضرور شي چې دا بغیر د هغې نه کېږي، نو هغه شی هم واجب او فرض ګرځي. مثلا مثال ورکوي، اوس لمونځ واقیموا الصلاة، تاسو قایم کې مونځ دا فرض، دا حکم فرض دی یا واجب دی بالفرض.
اوس د دې لمانځه د هغه دپاره ما درته ویل چې څو شیان ضرور دي. لباس به پاکي، ځای به پاکي، بدن به پاکي، دا ورسره لازمي جزونه دي چې دا ورسره پاکي. اوس دغه د جامو پاکولو، د بدن پاکولو، د ځان پاکولو، د ځای پاکول، دا چې دي دا په خپله اتومات خپله واجب ګرځي. ځکه د ده لمونځ د ادا کولو لپاره دغه شیان لازمي دي چې دا دي. نو په ګنده جامو، په ګنده بدن او په ګنده ځای باندې خو او د یو سړي خبره ویله چې په ډیران باندې مونځ نه کوي. چا ورته چې په ډیران باندې مونځ نه کوي، هغه ورته چې ما خو مونځ کولو خو کېدو. نو داسې خو چې ور باندې ودرېږي بیا خو کېږي. خو خبره دا ده چې د قبولیت او د هغه مسله د ادا کېدو مسله یې پکې. نو دلته دغه قاعده ده به موږ او تاسو په دې په شریف فقهاو په نسبت باندې چې کوم شی واجب دی د هغې دپاره کوم لوازم چې کوم یې دي چې هغې دپاره پکار دي چې سړی وکړي، هغه اتومات خپله څه ګرځي، خپله واجب ګرځي. دا قاعده شوه. اوس د قوې جوړول چې کوم یې دي دا واجب شو. د دې قوې د جوړولو په لار کې چې دې قوې ته موږ رسیږو، دا خو څه پروسیجر غواړي. دې خبره خو نه ده چې بس وچ چې ته خټې لاندې کړه، د خټو نه به توپ هم جوړ کړې، د بابا هم جوړ کړې، منجنیق او ټانک به هم جوړ کړې، میزایل به هم جوړ کړې. د خوشي خبره خو نه ده کنه. دا خو لویه سلسله غواړي، لویه سلسله غواړي، کلونه دې ته ترتیب و تنظیم و تعلیم او تربیت او دا ټول شیان غواړي چې ته دې مرحلې ته ورسېږي. نو چې دې مرحلې ته رسېږي نو بیا به ته میزایل او توپ یا دا شی به جوړ کړي. دا یو شی شو. نو د دې دپاره چې کوم یو ترتیب او کوم یو پروسیجر دا خبره د هغه الفاظو کې هغه چې پکارېږي، هغه د دې دا چې واجب شو، هغه شی ورسره خپل وجوبي حکم نیسي ځان ته. چې مطلب دا چې څه کارونه د قوې د جوړولو دپاره کوم شیان پکارېږي، کوم پروسیجر پکارېږي، دا پروسیجر اتومات خپل وجوبي حکم اختیار، نو دا ورسره واجب شو. دا شی دا پروسیجر خپل ورسره واجب شو. دې پروسیجر کې اوس دید شی غمزدلی، دا اوس ډېر ضرور خبره دا ده چې دغه قوه چې موږ جوړوو، دې قوې دپاره پروسس به چې پروسیجر به څه به کوم طریقه به موږ اختیاروو. اوس راځو دې خبرې ته چې دلته لږ ادیشه د قرآن عظیم شان د آیات دویمې برخې ترڅو دلته موږ ته هدف بیان کړی دی چې تاسو دا قوه جوړوئ. قوه ګوره چې که هدف معلوم شو، هدف چې معلوم شو بیا د دې قوې اندازه موږ معلومولی شو. موږ څونه قوه په کار ده اوس موږ ته. که اوس موږ هغه ونه لرو، اهداف ونه لرو، هدف هم چې نه وي، نو بیا خو موږ نه معلومېږي چې اوس موږ څه جوړ. یو ځای کې کوتک په کارېږي، کوتک راواخله په کارېږي، دا کافي سړي ته په جنګ کې کله کله دا لور تبرګی مبرګی دا ټسکوره مسکوره او دا شیان په کارېږي. دې نه کار اخیستلی بیلچه او کولنګ او بیل دې نه هم استفاده کېدای شي. نو دا هم یو شی دی په یو جنګ کې، هغه محلي جنګونو کې خو دا شیان کافي، بس بل څه ته خو ضرورت نه وي. بیا کله لږ خبره دې نه لږ غټه شي، بیا هغه ټوپک ومپک او کلشنکوف بلنکوف توره موره دا نیزه میزه او دا شیان په کارېږي. خو کله دا خبره لږ غټه شي، د داسې چا سره د جنګ شي چې هغه سره کلشنکوف هم وي، ټوپک هم وي، ورسره یو دانه غټه ماشیندار هم ورسره وي، د پیکا میکا یا نور غټې ماشیندارې چې کومې دي، زیږویک او دا شکه او دا شیان ورسره وي. نو دا هم بیا یو شی، نو مجبور یې و چې هغه زیږویک او دا شکه او اوان او توپ او دا شیان ولري او تا یې دې ته نو ته سوټی په مخه کړی. نو اخر خو لږ سړی فکر وکړي چې د هغې مقابله په دې شی نه کېږي. چې نه کېږي نو ته به مجبور هغه چې څه لري ته به ورسره هغه کوې. ته د دې قوې اندازه به د دشمن د هغه سره ته هغه کوې، ګورې بیا ورسره چې ما دشمن څه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل زمانه کې کوم شیان چې لرل، همغه عیناً شیان دشمن هم لرل. بس همغه شی استعمالول. ځینې وخت لا داسې شوي دي، ځینې وخت لا داسې ګوره دا یاد ساتئ په صحیح روایتو بلکې د قرآن عظیم شان په هغه باندې ثابت دی. د احزاب غزا چې قرآن عظیم شان کې باقاعده د احزاب په نامه باندې صورت نازل شوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دفاع په خاطر باندې چې دشمن کله حمله کوله، د مدینې منورې نه باقاعده خندق وکندلو او په دې خندق باندې اصل مدینه منوره بچ پاتې شوه. کنې د ټولې مدینې د ټولو اوسېدونکو د نارینه او د زنانه چې مسلمانانو، البته نور یهودو منافق نه، مسلمانانو تعداد ټول سیرتونه دا خبره لیکلي چې د ټولو د زنانه او ماشومانو ټول سره 10,000 نه کم
او 10,000 پوځ پسې راغلی. نو تاسو فکر وکړئ چې که هغه ماشوم ته یو عسکر لکه ودرېدو ښځې ته ودرېدو بوډا ته ودرېدو زوړ ته او د مجاهدینو د غازیانو د جنگ والا خلکو ته دا 3,000 صرف 3,000 کسان. نو د 3,000 په مقابل کې 10,000 پوځ راغلی وو او د زنانم چې حساب کې بوډاګان ټول حساب کې نو بس یې به 10,000 نه پوره کېده او دوی 10,000 پوځ راوستو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوره دا نوی شی راوستلو نوی خندق جوړ کړ. هغه چې راغله حیران شو. ابو سفیان په دې امام طبراني امام بهقي د خط راخستی چې ابو سفیان وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا خط راولېږلو چې ته دومره جبون او دومره ډارن سړی چې ځان نه دې خندق وکړ نو موږ دې را بند کړو نو ځان دې په دې باندې بچ کړې که نه تا سره موږ قتل کړه. دا هغه خبره وه چې دا نوی شی و. بیا موږ ویلې چې طایف په غزا کې هغوی دا شی نه لرلو خو مسلمانانو منجنیق او دبابه پیدا کړه. یعنې یو قدم بلکې ترقي مسلمانان هغه کړه کوم شی چې دښمن نه لرو دوی جوړ کړه ورته. دغه شی په دې وروستیو جنګونو کې بیا وروسته موږ تاسو ویلي صلاح الدین ایوبي په وخت کې چې کله صلیبي جنګونه شروع شو هغې کې مسلمانانو 2 شیان باروت هم جوړ کړ او د باروتو سره هغه ماده یې جوړه کړه چې منطقې ته به اور اچول دا مسلمانانو جوړ کړه او په همدې باندې صلیبیان ډېر خراب کړه. اکثر هغوی دا نه پېژندل نه یې لرله بس دوی دا شی لرلو چې دا به پرخوشه کې هغوی به غټ روان برجونه جوړ کړه د کلاګانو ته به نږدې شو په هغې باندې به دې کلا ته وخته دغه خوا نه مسلمانان به 2-3 مټکي پرې راخوشې کړه او بس یو غوښه به ورخوشې کړه ټول به شي ور واخیستو. دوی به د 1 میاشتې 2 میاشتې نجارانو مجلسونه خواري کړي او ټوله به د 2 دقیقې او 2 ثانیې سره هر څه به لوله پش هغه به ول شو. نو اصل د دې قوې اندازه شکل او کیفیت او کمیت ټول دا به د دشمن سره ته هغه کوي. اوله خبره خو دا ده چې دشمن سره دې خامخا دې مساوي چې کوم شی دشمن لري ته باید ولري. بلکې د سنت مسله دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت نه داسې معلومیږي چې بلکې د دشمن نه یو درجه باید جګ وي. مدینه منوره کې خندق کنستل دا یو درجه ترې نه جګ وه. په طایف معاصره کې منجنیق او دبابې نه استعمال نه کار اخیستل دا یو درجه د دشمن نه جګ وه. بیا د صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه په وخت کې موږ تاسو چې بارود او هغه مایع مواد چې کوم یو دي د تیلو او د نورو کیمیاوي موادو نه به جوړول هغه د دوی نه جګ وه. هغوی نه لرل سره دې چې اروپا او جرمني ټول به سره خلاص شوي په دغې خراب کړه ډېر. نو دا داسې معلومیږي موږ او تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو نه چې دا باید د دشمن نه یو درجه جګ وي. اوس پوه شو انشاءالله دا مسله بالکل کلیر شوه بالکل واضحه شوه چې لږ د دشمن سره خو مساوي خامخا یو شمول د دشمن نه باید لږ زیات دی. اوس راځو دغه ته چې موږ یو قوه جوړوو او دې قوې دپاره دا وسایل پکارېږي. لکه موږ او تاسو ویلې که موږ یو دبابه جوړوو د دبابو دپاره چې پکارېږي ساده یو د هغې وخت د هغې دپاره پوستکي او لرګي او اوسپنه او دا شیان استعمالېږي نېزکه جوړوو کاغذ جوړوو. اوس وخت کې چې موږ او تاسو کوم شیان دي د دشمن سره څه شی دي دا وسنجو خو دشمن موږ تاسو ته الله پاک معرفي کړی دی ضرورت دې ته نشته موږ کې خبرې وکړو. هلته ویلي ترهبون به عدو الله د الله دشمنان ټول د دنیا ټول کافر چې دي دې ته ویل کېږي د الله دشمن دا دشمن دي. خو فرق لري بیا هغې کې ځینې خلک داسې دي چې هغې بالکل دشمنۍ ته بډې راوهلي دي او بس هېڅ وخت نه قرارېږي هغه اول درجه کې دي. ځینې کافران شته چې کافر دی خوري وسکي نور په کیسه کې نه دی بس خپل ژوند کوي هغې سره بیا د اسلام غرض نشته. هغوی ته صرف وسي دی کله ژوندی یو نه مړ به شي خلاص خبره به خلاص شي. خو دغه خلک چې هغې ته محارب جنگي دشمن ویل کېږي اوله درجه کې هماغه دی محارب. دا ډېر مهم اهل حرب چې ورته ویل کېږي محارب سره قوانین ټول شیان بدل دي. نو دا محارب دشمنان چې کومه دي. اوس خبره واضحه شوه چې د هغه کافران هغه سیکولران او هغه کسه چې اسلام نه مني بلکې د ختمولو په خاطر باندې هلې ځلې او کوششونه کوي نو اول درجه دشمن همدا دی. وعدوکم او ستاسو دشمن. ځینې خلک داسې دي چې په ښکاره یا په پټه وایي که نه وایي خو ستا ناموس ته ستا عزت ته ستا وطن ته ستا بشري منابعو ته ستا طبیعي منابعو ته غله دي او غواړي دا ستا په ټولو شیانو باندې قبضه وکړي په خپل ګېډه کې د خپل نفع باندې استعمال کړي. لکه موږ د استعمار په تاریخونو کې پوهېږو انګریزان راغله د ټولې دنیا منابع هغه کړه به ځان سره یې وړ خپل انګلستان یې پرې جوړ کړي. امریکا راغله معدنیات یې کوم شیان چې لري بس هغه د خلاص کړي بس لاړ شي ازیاته چې په پوه شي به دغه ملک یو څه خاورې رېشته وسیسته په لشکر شي به وکړي بس د دې په خاطر دلته تروریزم د پلان کې د پلان کې د چا څه لري تر وخت بس ویسیسته هغه کې. دا خبره دا دویمه درجه ده. ځینې خو ستاسو د دین دشمنان دي د الله پاک دشمنان دي. ځینې داسې دشمنان دي چې تاسو د خاورې د تاسو د طبیعي منابعو تاسو
چې بشري منابع ستاسو د عزت او د ناموس او د اقدارو چې کوم یو ویلیوز ورته ویل کېږي هغه د دشمنان دي. نو دام شو پکې. او دریم دا دی چې ځینې نالیدلي دشمنان دي چې په ښکاره خو ځان نه ښه کوي، خو که په کمین کې درته ناست دي چې کله هم تاسو کمزوري ګوري بس خراب در باندې تېري یو ټس نه تېري د سر نه. خو که ته قوي وي هېڅ خبره هم نشته دی. نو ځکه درې خلک شو، یو محارب کافر، دویم د تا د منابعو دشمنان، ستا د عزت او ستا د اصولو د اقدارو، او بل هغه نالیدلي دشمنان. اوس دا اهداف شو. و چې موږ کومه قوه جوړو نو د دغه دا درې دشمنان باید وګورو په دنیا کې چې دغه دشمنان دي. اوس دغه دشمنان شی لري، دا مهم ده. دا دشمنان شی لري، ټانک لري، توپ لري، میزایل لري، تیاره لري، اټوم بم لري، هایدروجن بم لري، نیوترون بم لري. دا به ته چې کوم د دشمن دی هغه وخت مخکې نه ته هغه کې چې دغه زموږ دشمنان دي. اوس ووایو چې اوس خو دا خبره موږ او تاسو ته معلومه شوه، د قوې جوړول واجب، او د قوې د جوړولو په لار کې چې کوم یو وسایل کوم هغه پکارېږي، پروسیجر پکارېږي، دا واجب شو. دا واجب وي. اوس چې موږ غواړو ساده وایو، موږ غواړو یو ټانک جوړ کړو، یو تیاره جوړ کړو، یو میزایل جوړ کړو، توپ جوړ کړو، اتوم بم جوړ کړو، دا شیان جوړ کړو. د دې دپاره څه مراحل دي، دا به موږ ورو طی کوو. هېڅ په هېڅ شي نه پوهېږو، اوس موږ هېڅ نه لرو بالفرض او غواړو دا شی جوړ کړو. نو دې دپاره اولین خبره دا ده چې موږ به په مکتبونو کې ابتدایي مکتبونو کې هغسې مضامین، هغه درسونه وایو په ځینو کې، په ټولو کې نه، په ځینو ځایونو کې چې خاص د دې دپاره. اوس لکه موږ عسکري مکاتب، عسکري لیسې، عسکري پوهنتون دا لرو، نو داسې مکاتبو کې چې هغه دغه خبره وي، نو هغې کې به موږ دا شیان وایو چې اوس موږ یو توپ، یو تیاره، یو ټانک، یو میزایل جوړول غواړو. د هغې دپاره ابتدا د الفبې نه به دا شی ته ورته صحیح کې نه چې یو د ناڅاپه بس وایي چې اوس ټانک راته جوړ کړو، نو په دې شی جوړ کړم. اوس خبره خو دې ته اسانه خبره خو نه ده کړه، دا راځي وروسته به راشي د ځای ته چې موږ رسېږو. نو اول خو ابتدایي تعلیم پکار دی چې موږ په خپل ملک، خپل ملت کې داسې مکاتب، داسې مکتبونه ولرو چې دغه شیان لکه فزیک شوه، لکه کیمیا شوه، دا شیان ورو دې ته ور داخل شو. معدنیاتو کوم بحث چې دی، جیولوجي او دا شیان موږ او تاسو وایو ورو دلته په ځینې شیانو باندې پوه شو ورو چې موږ د شپږم نه خلاصېږو، موږ په ډېرو شیانو پوه شو. بیا د شپږم نه نیولې تر 12مه پورې د دورې د مکتب دوره چې کوم یو ده، دلته به بیا ډېر شیان لږ مترقي وبه پېژنو، د فزیک او د کیمیا او د معدنیاتو شیانو، دې نه دا جوړېږي، دې نه دا جوړېږي، دا طبیعي خبره ده. هلته به د هغه کې لوستل کېږي. بیا وروسته چې 12 نه سړی خلاص شي بیا پوهنتون ته ځي، نو پوهنتون کې بیا دغه شیان په اختصاصي لحاظ باندې هلته به کېدای شي بیا د هر شي د جوړولو جدا د سلاسازۍ بیل، د میزایل بیل، د طیارې بیل، پیلوټان بیل. موږ پوهنتون کې چې هغه وخت چې محصلینو باقاعده به د هغه والا راتله، وزارت دفاع والا راتله، بیا به د محصلینو کې ګرځېده، هغه کسان به پیلوټۍ ته یا دې ته بیا نیول، خوښول به هغه به خوښول. هغه راغله چې ډېرې تجربې به یې په کولې. موږ په دوره کې بیا به کوم سړی په دې 2,000 کسانو کې به یو سړی خوښ کړي، هغه بیا هغه تجربې به چې وکړه به صحیح راووتو، ځان سره به بوتلو ته به پیلوټ یې امتیازات او هر څه لرل. نو دغسې به اوس دا کار به کېږي. د اول سن نه نیولې تر شپږم، د شپږم نه 12 نه تر فاکولټې، د فاکولټې نه وروسته بیا تخصص، ماستري او دکتورا بیا به ځینې. نو موږ تاسو ته عسکري کې ارکان حرب ورته وایي. ارکان حرب هغه دی چې هغه پی ایچ ډي ولري په جنګي مسایلو کې. پی ایچ ډي موږ عام پی ایچ ډي ورته ویل کېږي، هغوی پی ایچ ډي ورته نه وایي، هغوی ارکان حرب ورته وایي. ارکان حرب هغه دی چې پی ایچ ډي ولري په دې حربي او عسکري مسایلو کې. دا اوس د دې ځای نه شروع تر اغېزه پورې دغه پروسیجر ګورئ، دې ځای نه نیولې تر هغه ځای پورې چې رسېږي، دا واجب شو. لکه موږ مخکې حکم بیان کړی چې د واجب هغه دپاره چې کوم پروسیجر او کوم سلسله ده، دا سلسله خپله واجب ګرځي. نو دې ځای نه نیولې دا درسونه چې کوم یو دي ورو تر هغې ځای چې رسېږي، دا ټول وجوبي حکم ځان ته پیدا کړي. امام غزالي رحمت الله په دې باره کې باقاعده هغه لیکلي. اوس خبره دا شو چې موږ اول درجه تعلیم وکړو، صحیح شو. تعلیم کې موږ داسې خلک په تعلیمي لحاظ باندې وجوب دی که نه واجب شو، موږ په تعلیمي لحاظ داسې خلک لرو چې هغه توپک جوړولو قابلیت لري، د توپ جوړولو قابلیت لري، د میزایل جوړولو قابلیت لري، د طیارې د جوړولو قابلیت لري، د ټانک د جوړولو قابلیت لري، د موټر جوړولو قابلیت لري. دا یو جز شو. دا په تعلیمي لحاظ باندې موږ داسې خلک تیار کړه، یو جز شو. اوس دې باندې سر خلاص شو انشاءالله.
په تعلیمي لحاظ باندې موږ دا مسله وجوبي شوه چې دغه ځای ته داسې خلک موږ تیار ټول نه ټول ملت نشي کېدلی څوک به ډاکټري څوک به انجینري څوک به ګلکاري څوک به څه یې خو کوم شی چې موږ هغه قوې جوړولو دپاره موږ هدف دی ابه موږ داسې تعلیمي خلک به ولرو 1000 2000 10,000 100,000 1,000 هغه موږ هغه اندازه موږ لګو چې موږ دشمن په کوم لیول کې دی موږ څه اندازه دې ته تیاری ونیسو یو په تعلیمي لحاظ باندې موږ داسې خلک تربیه کړو صحیح شو دا یو چیز دویمه خبره دا ده اوس چې موږ کله ټانک توپ تیاره او میزایل او دا بلا وتر جوړو دې دپاره ګوره ډېر مهمه خبره دا ده چې دا خو په هغه کې نه جوړېږي که کنه په کور کې په خټو نه خو نه جوړېږي دا به د یو شي نه جوړېږي موږ به دلته 2 کارونه کوو یو دا دی چې موږ باید د صنعت هغه ولرو صنعت ولرو فابریکې ولرو د ټانک جوړولو فابریکه بیله ده د توپک جوړولو بیله ده د کلاشینکوف بیله ده د میزایل جوړولو بیله ده د تیارې فابریکه د بیره د هر شي د جوړولو ځان ته فابریکې دي دویم قدم کې موږ به فابریکې جوړو دا به راسره په پلان کې موجود دي چې موږ په فابریکې جوړو اول خو تعلیم به موږ رواني ګوره مخې ته دا به ځي پورته دلته په خوا کې د فابریکې د جوړولو دپاره موږ تاسو پلان چې اوس فابریکې جوړو دا به موږ په نظر کې پلان کې به څنګه به جوړو دا دویمه خبره شوه د میزایل جوړولو ټوپک جوړولو توپ جوړولو ټانک جوړولو تیارې جوړولو اتوم بم جوړولو فابریکې بټۍ دا د جوړولو پروګرام به دا به راسره دا به ورو ځي خوا کې اوس دغه فابریکو د جوړولو دپاره څه اسانه خبره خو نه دا خو څه مفت نه جوړېږي ما درته ویلې دې دپاره ډېر مهم شی چې د معدنیات دي جیولوجي چې ما ویله جیولوجي مضمونه ما ویلی او جیولوجي م ویلې کیمیا م ویلې ټول شیانه ویلې دي فزیک نو د دغه اوس د دې فابریکې علم خلک هم تربیه کړي روان دي په تربیت کې رسیږي او زیاته دلته دا پلان هم راسره چې موږ به فابریکې جوړو خو دا فابریکې همداسې نه جوړېږي دا په پلان کې راسره کاغذ کې به هم لیکلي خو د دې نه مخکې به موږ دلته یو بل خبره لرو هغه به دا چې موږ معدنیات چې کوم هر وطن معدنیات لري داسې نه ده چې نشته د ځینې به یو وطن کې ځین بل وطن کې چې کوم تا سره هغه په هغه خرڅ کړه هغه نه واخله چې تا ته ضرورت دی دا شی اوس دنیا کې تقریبا شته هر سړی دا شی لري داسې نه دی که یو نه لري بل شی لري یو سړی به تیل لري خبره به تیل ورکوي شی به اخلي ته نه دا مسله په ټوله دنیا کې الله پاک دا شیان ویشلي دي خصوصا اسلامي مملکتونو ته الله پاک د ټولې دنیا 15% وسایل چې د دنیا د ټولې دنیا 15% وسایل د مسلمانانو په خطه کې پراته دي دا یو غټه خبره دا پکې شو اوس دا دویمه جز شو موږ د دغه فابریکو چې کوم پلان کې را سره شته د دوی د جوړولو دپاره باید معدنیاتو ته باید جدي توجه وکړو نو داسې کسان هم هلته خو په عسکري لحاظ باندې تربیه کړه دلته دا کسان باید موږ ولرو چې د موږ معدنیاتو د استخراج د تیلو دپاره د اوسپنې دپاره د المونیم دپاره فرضاً دا نوی د هغه چې ته نه جوړېږي د موبایلو دا شیان لیتیم او پلاتینم دا ټول شیان یورانیم دا ټول شیان جوړېږي دې دپاره باید باقاعده موږ د الف و ب نه داسې خلک تربیه کړو چې د هغوی مسلک صرف معدنیات استخراج دی بل شو دې سره خوا کې داسې کسان تربیه کړو چې هغه د معدنیات چې کله استخراج شي راویستل شي خو دا خو به کار اچول پکار دي هسې کسان هم باید موږ تربیه کړو دلته هم څه کسان تربیه کړي دي دلته هم دا کسان د معدنیاتو د استخراج تربیه کړي دلته هم هغه کسان چې دغه معدنیاتو د موادو د اوسپنې المونیم لیتیم پلانکي او یورانیم دا ټول شیان چې موږ هغه کړي دې نه به استفاده وکړي و چې دا کسان وروزل شو یو هم کسان وروزل په ټولو میدانونو کې د فابریکې دپاره خاص کسان دلته معدنیات دا خلک چې تعلیم ته ورسېده نو بیا وروسته استخراج شروع شو چې استخراج شروع شو د استخراج په خوا کې چې اوس موږ فابریکې دا شیان جوړو دلته موږ ته یو بل شی هم پکار دی هغه دا دی چې موږ ملک کې چې وړاندې ځو نو موږ دا ټول ملت چې سربراه کوو موږ ته یو بل مسله هم پکار ده هغه په زراعتي سکتور کې یا په زراعتي میدان کې موږ باید خامخا هغه وکړو چې د خلکو دپاره کم از کم د خوراک او د لباس او د روزۍ او دا بندوبست هم کول پکار دي لباس خو همداسې نه ده چې بس فابریکې جوړو شی دی نه یې منځ کې نه د فابریکې د جوړولو دپاره معدنیات پکار دي خو د انسان د ژوند دپاره خو هم څه پکار دي که نه خوري سکین شی به خو کوي دې دپاره په زراعتي سکتور کې باید موږ داسې یو پلانونه ولرو چې دا خپل څه داشته ځمکې چې لرو لږې دي ډېرې چا سره لږې دي هر چا فرق نو چې دغې نه موږ دومره کار واخلو چې موږ د ملت او د امت هغه څومره ضروریات او اړتیاوې چې په دې باندې پوره شي نو زراعت هم باقاعده
فیصدي توجه باید دلته موجود وي، دې ته موجود وي، هغې ته موجود وي. اوس چې موږ زراعت ترقي وکړه، زراعت دپاره پکارېږي څو شیان، سړکونه پکارېږي، سړکونه باید جوړ کړي سړی. اوس چې موږ معدنیات کله استخراج شروع کړې نو موږ ته قیر او تیل او دا شیان ټول په لاس راځي. سړکونه به هغې خامو سړکونه به پاخه بدل شي. معدنیات هم چې کله راوایسته، دا معدنیات هم چې کله استخراج کړ، هلته د فابریکو دپاره تیار مواد برابر شو، بس دستي فابریکې جوړېږي. د معدنیاتو د استخراج سره دستي فابریکې جوړېږي. بله خبره دا ده چې کله چې معدنیات استخراج شو، فابریکې هم جوړ شي، په فابریکې کې تر اوسه موږ په بیل او په کولنګ او په بیلچه باندې ځمکه کرله او اړوله. موږ تر اوسه پورې موږ په وطن کې اوس دا تراکتور دا شیان راوتلي، پخوا به موږ قلبه کوله. کله کله موږ په خپل باغونه موږ باغ و، نو هغه باغ کې به موږ په بیل باندې په بیلچه باندې به موږ اړول. ځکه ځای به کم و، 3-4 جریبه به و، هغه په خپله په لاس او په هغه باندې اړول. ځکه هغې د قلبې خو بېکار نه پوه شي کوله، د ونې و باغ و، نو دې باندې هم کار کوه. خو وروسته په تراکتورونه و چې تا فابریکې کله جوړ شي، په فابریکې کې به ستا بیل په تراکتور بدل شي، بیا به دا کار کوي، موټر کې به ځي، په سړکونه به دې پاخه وي، کوم شی چې دلته تولیدېږي او مخکې به په ورځو کې یو شی رسېدو، هغه په ساعتونو کې رسېږي بازار ته، مارکېټ ته. نو دا سلسله به شروع شي، زراعت به دې ترقي وکړي، خو داسې ته به ورسېږي چې ته به خودکفا شې. ګوره ته به خودکفا شې، صنعت به دې دونه اندازې ته ورسېږي چې ته به څومره وسایل چې ستا په داخل د دولت کې پکارېږي او خپل معدنیات د هغې بسوالی کوي، که بسوالی نه کوي بیرون یې خریداري کوه. ځکه یو شی خو لرې که نه ته اوس داسې شیان دي چې هغه موږ دلته نه پکاري، یا به خرڅوو، لکه تیل ډېرې چې ډېر ښه بیرون به یې خرڅ کړې که نه، او دلته به داسې شی به موږ لرو. دا تاسو لږ وڅېړئ، په هر وطن کې خاص الله پاک څه شیان ورکړي، داسې هېڅوک یې محروم نه دی پرېښی. یو چا ته به یورانیم ډېر ورکړي، چا ته به لیتیم ورکړي، چا ته به اوسپنه ورکړي. موږ په وطن کې دومره ډېره اوسپنه ده چې یو وخت کې د جاپان یو هیئت راغلی و، هغوی موږ هغې وخت کې محصلین وو، هغوی دلته یې پیشنهاد وکړ چې دا اجیګک نومېږي، اجیګک کې بامیانو کې ډېر غټ غر دی، دا ټول اجیګک چې دی او بهترینه اوسپنه تقریبا 80% پکې اوسپنه، دا نوره پکې هغه ده. نو هغه وایي چې موږ ته د 1000 کلونو دپاره دا راکړئ په اجاره باندې، 1000 کاله دپاره. نو ته فکر وکړه چې جاپان یو شی د 1000 کلو دپاره غواړي، دا به څومره بلای. یو لویه کیسه روانه ده، تر اوسه همداسې پرته ده، هېچا لاس هم نه دی ور وړی تر اوسه پورې. ځکه چې موږ خپل خلک په خپل په چوکۍ جنګ دی، دلته ما ته دا راکړه، ما دا راکړه. موږ دا ټول نظامونه دا 4 کاله 5 کاله چې څوک انتخاب شي، د هغه ټول وخت په دې کې ځای شي منفک کوه مقرر کوه، منفک کوه مقرر کوه. چې مقرر کړي نو سم سړی چې کله منفکې ته رسېږي نو غټ غلطه نه جوړ شي، بیا وشړي، بیا بل ډول، بیا هغه غل شي، بیا بل ډول، بیا هغه غل شي. بس ټول عمر یې موږ 10 کاله 8 کاله دا د هر یو حکمران چې کومه دوره 5 کلونه ده، 5 کلونه سر باندې کې تېره شي، منفک کوه بس مقرر کوه، منفک کوه مقرر کوه. ځکه 4 سړی مقرر کړي غل وخېږي، بل ډول یا بل چې هم بسې غل وخېږي. بس دا یو مصیبت پیدا شوی دی، ټول عمر هم په دې باندې تېر شو، په دې مصیبت باندې. حکومت خو خپله نظامي حکومت خو موږ دا مشکلات پیدا کړي د خلکو. اوس لږ مسله واضح شوه. موږ یو خواته موږ داسې کسان تربیه کړه تر لیسانس، تر ماسترۍ او تر پی ایچ ډي پورې، چې هغه د سلاح په جوړولو کې په هر برخه کې، په هر سکتور کې، د ټانکو، د توپو، د میزایلو، د اتم بم، د ټول شهر کسان هم اوس تربیه شوي کسان لرو. یو دویم کسان دا شو چې موږ خوا کې د معدنیاتو کسان تربیه کړي، هغوی شروع وکړه اوس دې مرحلې ته ورسېدو موږ خپل معدنیات خپل استخراج کړو. ښه موږ ویلې هغه معدنیات چې موږ ته پکارېږي د خپل هغه دپاره وسایلو دپاره، ابه موږ پکاروو چې کوم شی نه پکار یا به خرڅوو، د هغې په مقابل کې به هغه شی اخلو چې کوم ته ضرورت دي. دې خوا کې بل خبره ما دا وکړه چې دا خو ټول شیان موږ وویلې دا به ټول کوو، خو دې دپاره خو یو شي ته ډېر ضرورت دی چې هغه د خپل زراعتي سکتور دی. په زراعت کې باید موږ دون هغه ولرو چې کم از کم خود کې په داسې نه چې څه پیسې پیدا کړو ټول په خوراکي. ګوره هغه ملت د ټوله لاندې دی چې هغه خوراکي شیان دی بل ځای نه راوړي، هغه ترقي نشي کولی، ځکه ډېر زیات اوس په ملت کې د ماشوم نه نیولې تر سره پورې. اوس موږ او تاسو بل فرض 50 میلیونه نفوس لرو، بل فرض وایي 50 میلیونه نفوس لرو، دا 50 میلیونه نفوس ټول خوراک خوري. نو که تاسو صرف 1 کیلو ونیسئ، 1 کیلو چې تاسو په ورځ کې ورسئ، چې دا اوسطا غټ او ماشوم او واړه او ښځې ټول ورسئ، 50 میلیونه د نفوس دي، نو 1 کیلو پر روزانه ته غنم ونیسه، نو 50 میلیونه کیلو دا صرف هره ورځ پکارېږي.
اوس دا ته میاشت کې حساب کوي، بیا په کال کې حساب کوي چې په کال کې تا 50 میلیونه شي، نو دا 50 میلیونه ته حساب په 315 ورځو کې ته ضرب کړه، په کال کې تا څونه غنم پکاري او دا غنم ټول بیرون نه راځي، نو کور خو دې خراب شو کنه، کور دې وران شو کنه. څوک کم چې غلا خوراک شیان دی بل چانه اخلي اسړی هیڅ وخت توره نشي کولی غرق دی غسړی. نو هر وطن باید دغه شی وکړي. نو په زراعت کې باید مونږ یو زیاته بلکې اوله درجه خبره دا ده چې مونږ باید اوله درجه توجه خپل زراعتي هغه ته بیا صنعت ته شي، خو صنعت بغیر د معدنیاتو نه کي، معدنیاتو ته توجه ډېره پکار ترڅو دا صنعت. اوس مونږ زراعت هم وشو، صنعت هم وشو، معدنیات هم وشو، فابریکې هم وشولې، داسې کسان لرو چې هغه مونږ ته هغه جوړه کړي. نو چې کله هم د یو ملک د یو ملت یو د امت زراعت هم په پښو ودرېدو، خود کفایه شو، معدنیات هم دې اندازې ته ورسېده چې څه شیان چې پکارېږي ټول لري را وایستل استخراج یې کړو چې څه اضافه دي هغه خرڅوي، نور شیان پېښلي او دلته په خوا کې فابریکې هم هغه شیان چې دوی ته ضرورت دي په ملت کې وسایل هغه ټول په خپل وطن کې جوړوي. نو چې جوړوي مسله خو حل شو. او دلته د دفاعي قوې دپاره داسې کسان موږ تربیه شوي لرو، فابریکې هم جوړې کړې. نو دا ترقي ممالک کوچ ته وایي دغه شی دی چې زراعت یې مترقي، صنعت یې مترقي، معدنیات ټول استخراج کړي او تربیه شوي کسان په هر سکتور او په هر هغه کې ولري. اوس لږ وایو هغه مخکې ما یو خبره کړې وه، هغه مې درته کړی، عنوان مې درته دا ایښی و چې د یو ملک او د یو امت او د ملت د ترقۍ راز. اوس تاسو ته پته ولګېده وروسته چې مونږ دغه شی که راسره دا پلان راسره نو مونږ په دې ټولو سکتورونو کې داسې کار کولی شو چې ورو ورو قدم نن نه سبا نه بل سبا 10 کاله 20 کاله 30 کاله بعد خو به یو زیاته ورسېږي. ځکه سړی چې پیجري خلک 30 کاله پخوا 30 کاله بعد به مونږ ورو هر میدان کې هر سکتور کې به مونږ به خود کفایي حالت ته رسېدلي وو 30 کاله بعد یا 15 کاله بعد. دا لږ عمر دی، دا په دې ملتونو په تاریخ کې دا ډېر کم عمر دی. د مونږ په افغانستان کې ظاهر شاه 40 کاله خدای دې د غر کې 40 کاله باچي کړو، نو د 40 کالو کې یو تیګه په بل تیګه کې نه، خو 40 کاله باچي دا بالکل دی یو صفر نه چې شروع کې د صفر نه بالکل د صفر نه شروع کې، نو 40 کاله د یو باچي دا به بالکل د کمال درجه تر سره. نو ته فکر وکړه چې یو سړی د ظاهر شاه په وخت په اول سن کې وو نو د چې کله د 10 کلنۍ تر رسېږي، په 10 کلنۍ کې سړی پیجري اخلي، نو دا 10 کلونو کې به د پیجري ته دا ماشوم د اول سن کې دا به پیجري ته رسېدلی و، دا به په هر سکتور کې به پیجري به موږ خلکو په زرګونو خلکو به موږ پیجري لرلې، بس دا ټولو سکتورونو کې به رسېدلی وي. 10 کاله به د ظاهر شاه نور هم پاتې وي چې بیا هغه به د ملت د نورو کارونو کې چې کوم یو هغې کې به لګېدلی، نو په 40 کلونو کې موږ بالکل هغه ټاپ نقطه د ترقۍ چې کومې د هغې ته به رسېدلی. بیا ګوره چې کله شیان جوړ شي، فابریکه جوړه شي، معدنیات جوړ شي، سړکونه دې جوړ شي، زراعت په پښو باندې وګرځي، بیا خو همداسې خپله وړاندې زی د امریکا او روس او جرمني او فرانسه او انګریز او بل چې دا ترقۍ هغه ته رسېدلي دي، نو څه د ځمکې نه خو یو دم نه دي راوتلي ټانکونه او توپونه او شاخص پرې کړی او لاس کې رانیولي مخه کړي دي چې دا مې ټانک شو، دا دغسې راغلي داسې ماشوم په مکتب کې سبق ویلی، دا سبق لاړ دی، بیا 8 ته بیا 8 ته بیا 10 ته بیا 12 ته بیا لیسانس ته بیا ماستري ته بیا پیجري ته بیا هغې کې یو کمال حاصل کړی. دلته خوا کې فابریکې وړې فابریکې جوړ کړي، هر سړي په کور کې یو شی لرلو، وروسته دې نه فابریکه جوړ شوې، دغسې معدنیات اول لږ خلکو سوړي مړي راایستلې. د افغانستان په دې ټول هېواد کې دومره زیات معدنیات دي چې دا د ملت ټول خلک به مصروف شي هم نه شي خلاصولی، دومره ډېر دي. قسم په خدای چې په ټوله دنیا کې اول ملک چې ترقي کې ابدایي، ځکه هر شی لري، صرف د سړي بچی ممکن نشته، د نور هر څه لرو، بس نظام نشته. ممکن غټ مصیبت دی موږ د نظام موجودیت دی چې نظام نه لرو. داسې نظام، هغه نظام چې موږ لرو هغه د دنیا فاسد ترین نظام کې اول درجه دی ولاړ، بس اولمرګي هر وخت کې په فساد کې ګټلي، نو څنګه به جوړ شي؟ اوس خبره دا شوه لږ دا مسله متواضحه شوه، لږ مسله واضحه شوه چې د قرآن عظیم شان په دې یو آیات شریف کې دا خبره ټوله واضحه راغله. زمونږ صنعت به هم ترقي کوي، زمونږ زراعت به هم ترقي کوي، زمونږ معدنیات به هم ترقي کوي، زمونږ ولس به هم ترقي کوي، زمونږ به په ټولو شیانو کې خود کفایه شو، په خپلو پښو باندې به ودرېږو. او چې خپله پښو باندې ودرېدو، اوس راځو دې ته. اوس 3 شیان شو، ما ویل چې د آیات 3 برخې لري.
واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. منګه قوه جوړه کړله، قوه مو لرله، د قوې دغه قوې د جوړولو دپاره چې وجوب و دا شیان ضرور و چې صنعت دې ترقي وکړي، فابریکې دې جوړې شي، مادریات دې وایستل شي، زراعت دې جوړ، دا وجوبي حکم شو. ځکه چې دغه شي دپاره خو نه کېږي چې تا زراعت ترقي نه کړي، مادریات دې استقراض کړي، فابریکه جوړ نه کړي، نو د خټو نه خو څه ټانک و توپ او میزایل نشي جوړولی. نو دا ټول سکتورونه په یو دم ورو 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 10 کاله 15 کاله 50 کاله بعد خو به جوړ شي که نه، کله اوس نه جوړېږي. کاشکې مونږ هغه وخت کې ظاهر شاه چې کوم کله حکمران و په هغې وخت کې دې ته دا توجه شوې، اوس به هر څه ګلې ګلزار، هېڅ خبره به نه وي. خو دا توجه ونه شو، هغوی په ښکار او په چکر او په چړچو موضوع باندې اخته وو، بس دې نه فکر نه و چې دلته کار کول غواړي که نه غواړي. او د هغې نه وروسته چې راغلی خدای وهلي، خدای او رسول شرمولي راغله، نو هغه بیخي کار خراب کړه، پسې وایي شرموله، نو هغه خرابه کړې وه، نو دوی ښه ور خرابه کړه چې څه و هغې هم په لغته ووهل، هغه هم ختم شو. نو بس دا اوس ترقۍ راز شو. دلته د قرآن عظیم شان کې هغه آیات چې ما ولوستلو 3 برخې مو ویلې چې لرلې. یو برخه دا هم پیدا کړه. اوس په دغه قوه چې مونږ پیدا کړه، نو په دې باندې خو چې کوو، اوس ټانک لرم، توپ لرم، میزایل لرم، تیاره لرم، هغه لرم، نو په دې باندې زه خپل دشمن ترهبون به عدو الله، د خدای دشمن دې څنګه لکه د خوله بره ګروګو چې خوله پې ماتوم که نه، چې شی ولري خوله پې ماتوم. خپل دشمن دی ولاکه درته چپه مو ګوري، تا معدني وسایلو ته، تا منابعو ته، تا ناموس ته، تا عزت ته، تا خاورې ته چې کوم غل دی پوهېږي چې دی ما نه ډېر لري، هغه چې 10 لري ته 20 جوړ کړه ورته، 20 جوړ کړه ورته. ما درته وایي چې موږ سنت طریقه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل زندګۍ کې د کفارو نه ښه شیان استعمال کړي دي، چې ښه شیان استعمال کړي په موږ دا سنت طریقه شو، وجوب هغه شو، د سنت طریقه شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د هغه نه ښه شی به دښمن نه به ښه شی استعمالوي. ښه اوس چې دا کار وشو، 3 اهداف چې الله پاک مونږ ته تعین کړي و، خپل دشمنان ویردو او دا ویردو، هغه نالیدلې دشمنان چې په کمین کې راته ناست دي، چې کله تا ګوري چې دومره شیان ولري، هغه به بس خپله په سوړه کې ننوتي، بیا نه راوځي، بیا خو موږک باندې به ننوتي کوم ځای کې پوهېږي چې که خسر میجي کې وهي مې. په د دنیا کې چې تر څو پر اسلامي خلافت موجود و، په دنیا کې مسلمانان عزیز و، مسلمانان سرلوړي و، ځکه چې کوم ځای کې به چاته تکلیف ورسېد، هغې ځای نه هغلته خبر ولېږلو، بس هغې ځای نه یو دم پرې راخلاص شو. دا د خدای داسې وکړه، یمونږ خلک اوس ته ځوروي، هېچا مسلمان نه شو ځورولی، یو ښځې ته چا لاس نشته چې بېادبي نشي کولی. ناهید چې کوم یو د محمد بن قاسم د فتوحاتو سبب شو، صرف هغه ته ولیکل چې دغسې المدد، دا صرف المدد یې ورته ولیکو، هندوستان یې په څټ واړولو دغسې هغه کې. نن په هندوستان کې څه حال روان دی، مسلمانانو څومره بېعزتي او څومره تکلیفونه، مساجد سوځي، خلک سوځول کېږي، خلک هغه کېږي، بس هېڅوک هم څه نشته، ځکه نه لرو چې یا نه لرو. په دې خاطر باندې موږ خو تباه په همدې خاطر شو چې دا ولرو. اوس که دا هم لرلی دا مشکل نه دی. اوس د آیات 3 برخې ته راځو چې دا هم لږ تشریح کړو. هغه دا دی چې وما تنفقوا من شیء فی سبیل الله یوفى الیکم وانتم لا تظلمون. تاسو دلته فکر وکړئ 3 خبرې پکې شوي. وما تنفق من شیء فی سبیل الله، څه شی چې تاسو د الله په لار کې خرڅوئ، هغلته هدف معلوم دی، دغه شی دی، دا د قوې جوړول چې دغه فی سبیل الله دی. نور شیان مطلب دی نه دی، مسجد ته نه دلته مطلب نه دی مسجدونه جوړ کړي، دا مطلب دی نه، دغه ځای دی. دا کومه قوه چې جوړوي د الله پاک د حکم په حساب باندې فی سبیل الله کې راځي. نو تاسو چې څه خرڅوئ په دې قوې جوړولو باندې، د دې قوې په جوړولو باندې چې تاسو څومره مصرف خرڅ کوئ، یوفى الیکم، د هغې پوره بدله به تاسو ته درکولی کېږي، ځکه تاسو به امنیت لرئ، تاسو به ترقي لرئ، خوشحاله زندګي به لرئ، سړکونه مو پاخوي، په موټرو کې به ګرځئ، صاحب مزې به کوئ که نه، بس بیا به دا نو یوفى الیکم. بیا څه وایي 3 خبرې، وانتم لا تظلمون، په تاسو باندې به ظلم نشي کېدی، ځکه تاسو خپل یو طاقت، یو قوت، خپل سوپر پاور یې دی. مسلمانان سوپر پاور تېر شوی وکړو، مسلمانان دا اوس بدبخته شو، دا لږ وختونو کې مخکې سوپر پاور وکړو، چا ورته جګ نه شو کتلی. موږ تاسو باقاعده د رسول الله وسلم د زمانې نه نیولې تر عثماني خلافت تر الغا پورې، تر دې وخته پورې مو یو پاور، یو قوت، یو طاقت هر ځای کې چې مسلمان ته چا ضرر رسولو، بس صرف اختار بیا ورکړي چې سم ځان سم کړي، درغ لندر پسې. دا نن چې امریکا د هغې ځای نه دی، د هغې ځای نه خلکو ته اختارونه ورکړي، خو شی لري که نه،
دغه مسلمانانو که دا شی لرله هېڅ مشکل به نه وی. نو دا اوس هغه شو. نو ځکه وایي چې که تاسو په دې لاره کې څومره خرڅ وکئ، څومره مصارف وکئ، څومره شیان هغه کوي، نو د دې به پوره بدله تاسو ته درکولی کېږي، ام دنیا کې ام آخرت کې. په دنیا کې ځکه چې تاسو په امن کې وئ، باعزت او باحیثیته ژوند به لرئ، سرلوړي به وئ، ښه په جګو سترګو په دنیا کې هغه کوئ، زندګي لرئ. آخرت کې به د تاسو د الله د حکم د منلو په مقابل کې چې الله په حکم تاسو منلی دی، د هغه اطاعت او فرمانبرداري کړې، نو دې پوره بدله به الله پاک په آخرت کې هم درکوي، او په تاسو باندې به نه په دنیا کې نه په آخرت کې ظلم کېږي. په دنیا کې هم در باندې څوک ظلم نشي کولی ځکه قوت او سوپر پاور یې، او په آخرت کې به الله پاک هم ظلم در باندې نه کوي چې تاسو هغه کم کې اجر کم کې، ځکه تاسو به پوره د دې خیال ساتلی د الله په لاره کې به تاسو کوم شیان چې ضرور هغه به تاسو استعمال کړي، او نو ځکه به الله پاک پوره اجر او ثواب درکړي. اوس موږ ته لږ واضحه شوه دا خبره، تقریبا بیخي کلیره شوه چې که صرف ګوره په صرف د یو آیات د سورې انفال شپېتم آیات باندې صرف عمل وشي، باندې باندې واقعي عمل چې څنګه د هغې د ضرورت اړتیا ده ورته هماسې عمل وشي، بس موږ وطن به د ترقۍ په لوړه سطح کې موجود، بیا به په مترقي او پرمختللي هیوادونو کې د حساب شي. نو صرف یو آیات ګوره، دا مسله دومره مهمه ده چې که همدغې ته لږ توجه وشي، لږ هغه وشي، او زموږ حکمرانان، زموږ واکداران، زموږ چارواکي دا د نورو شیانو نه سترګې پټې کړي او د اصلي هدف او اصلي مقصد چې کوم دی هغې ته راشي، نو زموږ وطن به ګلزار شي، وطن به جوړ شي، سړکونه به جوړ شي، فابریکې به جوړ شي. د خدای په جهت باندې عجیبه خبره دا ده چې تر ټولو ډېرې آبي منابع موږ لرو، ښه سرشار هغه لرو، خو موږ برخ د بل چا نه اخلو، صرف په دې خاطر چې موږ واکدار ته هغه خلک چې کوم یو برخ راتېري هغه خپله برخه درته پکې ورکوي، برخه ورکوي، بس دی دلته هغه جوړ. موږ په دې شلو کلونو کې چې په میلیاردونو باندې او سرمایه دلته راغله او دلته مصرف شو، او یو بند موږ جوړ نشو کړی د انرژۍ دپاره، د برق دپاره، در حال کې تر ټولو سرشاره آبي منابع لرو. زه په دې ټولو ځایو کې ولایتونو کې ګرځېدلی یم، په دار ځای کې کله ژړا راشي هلته چې لاړ شي سړی چې داسې منابع لرو، او موږ د بیرون د ترکمنستان او ایران او پلانکین ملکونو نه موږ هغه اخلو، برق اخلو، او په دې لاره کې ډاز یو ډله پیدا شي، هلته بم ورته کړي، د رب راوایي غورځي خلاص بس بیا برق لري په ټول ښار کې، ټول خلک په تیاره کې ناست دي، په خپله ولې دا کار نه کوله. او بیا دا دی چې موږ او تاسو دا بندونه چې کله جوړ کړو، دا بندونه دا خو ګوره ټول نه موږ چې کومه خبره وکړه په دې کې بندونه، په دې کې د برق ځکه چې دا فابریکه ته چلوي نو په پارک به چلوي، دا د دې خوا کې دا د برق مسله د دې فابریکو د چلولو لپاره خو برق ضرور دی چې تیل ضرور دی ورسره، دا موږ ټول به د یو کې راځي، نو خپل برق به مې خپل انرژي به مې خپل منابع به خپل لرو، نو موږ به د بل چا نه اوس ما ته معلومات شته څو سوه میلیونه ډالره موږ او تاسو صرف دغه برق په مقابل کې هلته ورکوو، بل ورکوو. دلته چې خلکو نه راټولېږي دا باقاعده په بانکي سیستم باندې هلته نقلېږي، د هغوی اکاونټ نمبر ته د ترکمنستان او د ایران او د خلکو هغه ته کاتې ته ځي. ښه که دغه پیسې چې دا موږ ورکوو، دا پیسې که موږ خپل برق لرلی، دا بودیجه به ټوله راټولېدلی دلته، په دې باندې موږ مزید نور کار کولی که نه. دا پیسې چې کله راځي خو چې څونه مصرف وشو هغه عایدات لري دا ټول شیان. دا بعضې مملکتونو کې ما لیدلي، دوبۍ دا ټول مملکتونو کې زه ګرځېدلی یم، هلته بلې سړکونه او دا شیان چې جوړ کړي هغې ته بیا ټول ټکس یو هغه لري، هلته یو هغه جوړه کړي، هغې ځای کې سړی ولاړ ورته هر موټر نه، موږ تاسو وطن کې وګورئ هر موټر نه 20 روپۍ 30 روپۍ 40 روپۍ 100 روپۍ اخلي، هر موټر نه اخلي، او خلکو ته عادي خبرې خو 10 15 20 ورکوي، به چې راشه هلته ودرېږي، بس هغه مرقه ورکوي، بس پیسې ورکوي، ځینې هغه اخلي خپله. په دې ترکیه کې موږ ولیده هلته په دې موټر په دې شیشه باندې بیا شی لګولی، او هلته بیا هغه د کارت بیا خصوصا لکه عیناً موبایل کارت، په هغې کې به 1000 روپۍ وي، بس هغه به چې کله لاره کې تېرېدو پاس به کمپیوټر چالان، بس موټر به همداسې روان و، هلته به ټس بس هغه بیا واخیستو، دې کې به چې څونه روپۍ وي دلته به چې څونه هغه د هغه نه بیا وګرځولې چې کله به خلاص شوې بیا به نو اشاره درته ورکړه، دستي میسج به راغی ټلیفون کې ورته چې پیسې دې خلاصې دې راشه، بیا به بل کارت واخیستو، شی به تیار، هلته نمبر و چا نمبر به ورغی، هلته هغوی به خپل شی ته نه کټ کړي، نو بیا به خبر ورکولو چې دغه شی دې خلاصېدو ته نږدې دی.
نو دا خو دا ټول شیان چې دا څومره شیان چې مونږ کوو دا ټول بیرته عاید لري، دا ټول عایدات لري، دا عایدات راځي بیرته بیا ګوره همدا یو شی چې کېږي ورو همداسې پورته ځي که نه پورته ځي. نو نن یو خښته کېده سبا بله خښته کېده. ما درته ویلې چې مونږ به دې ته صبر کړی وی 50 کاله 40 کاله ظاهر شاه وکړل 10 کاله دا نور وکړل 50 کاله به دې ته صبر کړی. په دې 50 کالونو کې مونږ او تاسو اوس یو لوړې درجې ته ورسېدلي وو. که زموږ حکمرانانو زموږ چارواکو سم کار کړی وی د ملت په خاطر د خدای په خاطر باندې د آخرت په خاطر باندې کار کړی نو اوس به دا مسله حل وي اسانه. 50 کاله به صبر کړی خیر دی لږ لوږه تنده دا شیان به تېر کړي وي د شیان د واره دا راځي. سړی چې داسې سړی چې یو کور مونږ چې کور جوړولو نو په هغې کور کې مونږ خو څه پیسې پیدا کړې څه ځمکه هم خرڅه کړه ورته هغې څه پیسې شوې څه داسې وي چې ملګرو ته هغه وخت کې چې مونږ کور جوړول مونږ همداسې صرف ډانچه اخیستې وه نو جوړول نو پلانکي ملګری خیر دی 2000-3000 راکړی بل تقریبا 15-20 د هغه دپاره واخیستې حتی د کور دپاره په هغه وخت کې موږ ځمکه نه وه خرڅ شوې $50,000 هم صرف د یو سړي نه قرض واخیستو. ما ورته چې موږ ځمکه خرڅ کړو تا ته پیسې درکړو ځمکه چې خرڅ کړه مې هغه سړي ته پیسې ورکړې. نو خبره دا ده چې کله خو سړی تکلیف تېروي که نه چې دا چې قرض اخلي قرضدار ته به ته اخیالي چې اوس دلته کم از کم یو شی بچت نو چې کله به یې موږ د ځمکه چې خرڅ بیا بچ لږ پیسې راتلې سړي به لږ راکول نو دستي به دا قرضداران ټول چې چا نه هم قرض اخیستی او د تشکر سره او د مننې سره هم هغه قرضونه هم بیرته ورکړو. اوس مونږ کار پرې وشو دغسې که ته اوس بلډینګ جوړی بل جوړی تجارت جوړی موټر اخلي نو پیسې په خپلې درسري کېدای شي یعنې قرض کې دا ټول شیان دا راځي یعنې لږ تنګسیا به سړی تېري تر څو چې دې معراج ته رسي. 50 کاله خیر دی مونږ به تېرې کړې 50 کالو کې مونږ خلک پی ایچ ډي ته رسېدلي وي ماستران به هم لرلی پی ایچ ډي والا به هم لرلی هر څه به هم لرلی په هر سکتور کې به مونږ دومره ډېر کسان لرلی چې بالکل هر شی چې څاپ یې کول هغه کار به پکې دوه خوا کې به مونږ ښه مالامال معدنیات لرو زراعت ښه پرېمانه لرو اوبه الله په ښه پرېمانه راکړي واورې ښه پرېمانه دي هر شی شته دې وطن کې خو هر شی شته دی خو نظام نشته. مصیبت دا دی چې مونږ نظام پیدا نه کړو څوک د نظام په نامه چې څوک دي هغسې په نامه باندې مونږ نظام لرو نظام نه لرو بلکې دې نه چې نوی خبو چې نوی خبو هیچا به ګیله هم نه کېده. اوس رئیس جمهور صاحب ناست دی صدر اعظم ناست دی وزیران ناست دي خوري څکي او بس زه د زریو موټرو کې ګرځي نور غم ورسره نشته دی. نو انشاءالله درس همدونه بس دی. نو مونږ ویلی چې د قرآن عظیم شان هغه علمي او ساینسي اعجاز مونږ انشاءالله نو دا د یو آیات چې په 8م آیات دی سوره انفال هغې اعجاز وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم آخرين من دونهم لا تعلمهم الله يعلمهم ما تنفق من شيء يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. د 8م آیات دغه ساینسي او علمي اعجاز د قرآن عظیم شان مونږ تشریح کړه چې صرف په دې یو آیات کې ګوره درس بار واورئ تاسو ته پته ولګي چې صرف د دې یو آیات په عمل باندې مونږ بالکل د ترقۍ لوړې مرتبې ته رسېدلی شو. خو که زمونږ ټول ملت او حکومت سره د چارواکو ټول په دې اتفاق وکړي چې داسې یو طریقه اختیارول پکار دي چې مونږ اختیار کړو نو مشکل به انشاءالله حل شي. تاسو په تاریخ کې دا ولولئ چې په اسلامي مملکتونو کې داسې وخت راغی تاسو ریکارډ وګورئ چې په ټول اسلامي هیواد کې داسې څوک نه و چې هغه د زکات واخلي یعنی زکات خور نه و. دا خلک دومره زندگی خشی و چې هغه ته چاته به د زکات ورکوي چې زه خپله زکات ورکوم زکات در باندې کېږي نه ولا زه خپله زکات ورکوم چې هر چاته بیا ورنه ټول ویلې زه خپله زکات ورکوم زکات ما ته څه ضرورت دی نو نه بیا اخیستو هغې ټول بیت المال ته بیا ورکړه. بیت المال کې خو طبیعي خبره چې دونه پیسې راجمع شي زکات خو ډېرې پیسې کې دا ټول خلک زکات ورکړي. قسم په خدای ما دا ډېره اکثر ځای کې وایم چې که د یو مملکت صرف د موږ غریب ملک چې دا موږ ورته غریب وایو دې غریب ملک صرف زکات راټول شي صرف زکات 10 کاله راټول شي سم راټول شي او په سمه طریقه دا تقسیم شي. قسم په خدای که د 10 کالو نه بعد په دې ملک غریب پیدا شو د هغه په دغه د لاس کې ما دغه ځای دلته هم نه دغه ځای نه دی رانغوڅ کې 10 کاله بعد که په دې ملک چا غریب وویل چې دغه سړی غریب پاتې شوی دی ما لاس دې غوڅ کې چې پته ولګي 10 کالو کې دا زکات چې ما ته پته شو ما ته معلومه شوه احصایه لرم د خلکو چې دا خلک څونه زکاتونه دا زکاتونه چې په سم ترتیب باندې راټول شي او په سم ترتیب باندې ولګي او غله پکې نه امین او صادق خلک دې ته مقرر شي. قسم په خدای که 10 کاله بعد په دې ټول ملک هیڅوک هم ولري چې هغه د زکات خوري هغه زکات خپله ورکوي دې درقې ته رسېږي نو زکات به څنګه واخلي. ته هر کال چې دا زکات راټولوي ویشه دا هر کال څومره خلک د زکات دغه نه وځي خپله به زکات ورکوي ورو 10 کاله بعد ته ګوري چې په ملت کې به ټول خلک زکات ورکوي غریب سړی به ولې پیدا شي.
خو اوس مصیبت دا دی چې موږ څه راځي او په مختلفو لارو بس موږکان ورته مقرر شوي دي چې څه موږ ذخیره کوو موږکان شته موږکان یې خوري بس چې بله ورځ لا چې خزانه خالي ده بس هېڅ شی پکې نه وي ځکه موږکانو ټول شیان وړي خوړلي. نو الله پاک د دې موږکانو نه موږ په خیر سره خلاص کړي. الله پاک دې دا تباه او برباد کړي چې دا کوم د موږک وظیفه اجرا کوي او د خزانو ته چل جوړ کړی دی بس پټوي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.